چې د دنیا ضروریات خو لری خبره ده خو جیسے تیسے بس تیره بشي سپوره به وخورمه تیره بشي لږ تکلیف به تیر کمه تیره بشي که بجلی نه وي نو لږه ګرمي به برداشت کم تیره بشي خو د زندګۍ څه حقایق داسې دي چې دردونو سره تکلیفونو سره بربادۍ سره تعلق ساتي چې هغې ته زموږ توجه نشته هغې کې په 1 نمبر باندې د ملک الموت ملاقات دے اچانک فیصلہ دا وظن انه الفراق وظن بپویم نشے خو یو ورځ داسې ده چې تا ته به ستا جدایي په نظر راشي وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق دویم یو مرحله داسې د حقیقت دی خو چا لیدلې نه ده نو ځکه دومره غفلت په نظر راځي د قبر زندګي چې د دې بنګلې د منځ نه د کټو چت شي او په منډه منډه د هغه قبرستان له یوسي او ستا جنازه وشي او بیا دې په یو کنده کې څملې یو دغې کندې ته قبر وی او بیا د خاورو بالغ او بیا لوی لوی تیږې او د خاورو څلی در باندې ودرئ او دا خلک در ناراضي او ته یوازې پاتې کېږې دا یو حقیقت دی چې زموږ ورته توجه نشته دی اوس که ته په دې خیال اورې چې تقریر دی او بیان دی بس تقریرونه خو ما ټول عمر واورېدل پدې مې واورېدل او پدې مې وباسل دا هم سوچ دی چې دا څوک لګیا دی مولانا صاحب ډېر ښکلی تقریر کوي او دستربندي وه مطلب او غرض خدا نو مطلب خداو چې دلته په ناسته باندې یو احساس پیدا شي چې مرګ به وي ثم یمیتکم ثم یحییکم او بیا به راپاسول کېږئ او ثم الیه ترجعون او یو ورځ داسې ده چې تاسو ټول به خپل رب ته مخامخ کېږئ دلته د ناستې مطلب دا دی چې د دغې مرګ دپاره تیاری وکم نو څنګه وکم مولانا صاحب ما پوی که په دې خبره باندې چې الله مرګ بیانوي نو دا مرګ به څنګه زه به تیاری څنګه کوم زه خپل مال جان څنګه خرچ کم کوم ځای کې خرچ کم د سترګو استعمال وکم نو څنګه وکم د لاسونو استعمال څنګه وکم د خپو استعمال کومو مجلسونو ته لاړ شم کومو نه منع شم څنګه روزګار وکم سود نه ځان منع کم سود څه ته وایي معاملات څه ته وایي مولانا صاحب حقوق الله څه ته وایي حقوق العباد څه ته وایي رشته داري څه ته وایي چا نه بغض وکم چا سره مینه وکم چا سره محبت وکم کم ځای ته لاړ شم چا سره کینم د چا په لاس کې لاس کېدم چې ما ته کامیابي میلاو شي په کم انداز باندې تهجد وکم څنګه وکم څنګه وجاړم څنګه دردونه کمې جړاګانې کم صداقت عدالت سخاوت شجاعت فصاحت بلاغت د رب کائنات په دربار کې قابل قبول دی لږ غونتې ټیم میلاو شي واورئ د دې فقیر ملنګ دا دردونه تقریر نه دی تقریر خو ډېر کمزوری لفظ دی بیان خو ډېر کمزوری لفظ دی زړه کې مې دردونه راوړي دي کم غفلت چې ګورم کم بازارونه چې ګورم کم موبایل او سوشل میډیا چې ګورم د مسلمان د ایمان او د ضعف انتها چې ګورم د بے حیایۍ فحاشۍ بازارونه چې ګورم د مسلمان د بچی په واده کې د ګانو بجانو پروګرامونه ګورم په لار روان یم
د مسلمانانو د کورنا د گانو بجانو आवाज راځي اے مسلمانانو دا د محمد رسول الله د غلامانو کور دے کم بغاوت چ ګورم کم د سرکشي انتها چ ګورم واوري د زړه په وګونو د زړه د درد نه درتوم داسې محسوسوم چې موږ نه زموږ الله ناراضه دی ته لږ راشه کښېنه که نه تبلیغ والا سره ته نه کښېنې هغوی سره د اختلافات دي د تصوف مجلسونو ته ته نه ځې هغوی سره دې هم نه لګې د سارې مونځ ته ته نه اوچتېږې شپې لنډې دي تا له خوب درځي د شپې د جمعې په شپو کې د سارې مونځ ته ته نه اوچتېږې ستا یخني کېږي جهاد له ته نشې تللی که ته جهاد له تللی شوې تاکې جرت وی تاکې جذبه وی کم مسلمان چې په کم نعره تکبیر باندې د سارے 2 رکعات منځ ته تیار نه دی د کم مسلمان د بچی په واده کې چې د ګانو بجانو پروګرامونه دي د کم مسلمانانو بازارونه چې په بے حیايي آباد دي د کم مسلمانانو په ادارو کې چې د الکانو د جنکو د خزو د سړو میلاف دے یوزے مجلسونه دي خبرې اترې دي ناچ گانے دی بد نظری دی فحاشی دی د کم قوم سره چې قرآن ور سره دی د کم قوم سره چې اسلام ور سره دی د کم قوم سره چې د محمد مصطفی دردونه ور سره دی د کم قوم سره چې دردونه ور سره دی اسلام ور سره دی د ایمان دولت ور سره دی بیام اغا قوم اغا مسلمان د غلامی او د سرکشی انتها ته رسیدلی دی ډیره د افسوس خبره ده کله نه چې موږ سره کردار را سره و دا عالم کفر زمون غلام ورشه وګوره 2.5 کاله وشو مسلمان را ګیر کړی دی د مسلمان بچی را ګیر کړی دی ورشه وګوره د هغوی عزتونه لوټ شو د غزه د فلسطین مظلومه مسلمان هغې ظالمانو په وینو کې ولمبو تکلیفونو سره مخ دی وګوره د لوږې نه د هغوی نن دا حال دی په ځمکو باندې پراته دي په ځمکو او هغه تاریخ ژوندی کړی دی چې خېټه پورې به یې کاڼي تړلي وو که د خېټې د کاڼو د تړلو تاریخ کتل غواړې ورشه د غزه د فلسطین د مظلومه مسلمانانو لوږه او دردونه محسوس کا بس ما خو په مړه خېټه وخوړله که نه یو ماشوم هسپتال کې پرته د 2 خپې ورپورې نشته دی ډاکټر لګیا دی پټۍ ورلتاوی هغه ماشومه خاندي باله دومره حیا راله زر مې هغه ویډیو واړوله دیشم کتلی مسجد اقصی پر فدا عمر رواں کرتے چلو یہ حیات چند روزہ جاوداں کرتے چلو خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشاں کرتے چلو ستا تاریخ دے ابراہیم علیہ السلام بوتان مات کڑی دیو کنو ستا تاریخ دے محمد مصطفیٰ دا بدر میدان تا تلے دیو کنو ستا تاریخ دے دا احد جنگ شوے دیو کنو دا تبوک جنگ شوے دیو کنو دا حنین جنگ شوے دیو کنو ستا تاریخ دے یوت الجزیہ عید وهم صاغرون تابد دغ خلقنا ٹکس غستاو کنو ستا تاریخ نے کله نه چې تا سره د ایمان دولت در سره د حیا
معیار در سره کله نه چې تا سره جهاد در سره ستاسو په اعمالو کې او په کردار کې قرآن دی قرآن دی قرآن دی بیا عالم کفر تانا یریدو که نن عالم کفر ستانا نیریگی دا غی وجه ستا د سرکشی او فحاشی انتها دا